دوستانو، ډیره موده پس مې نن زړه وغوښته چې یو غزل دیکلیمه کړم، خپل غزل البته. دا غزل ما ډیر کلونه پخوا مې دا غزل لیکلی و. یو درد و، یو ارمان و چې زما په زړه کې و. نو کلونه تیر شول، هغه وخت هم رانغی او وخت هم بدل نشو. نو په دې هیله چې نږدې کلو کې بدل شي، چې زه ژوندی واوسېږم او دا خپل ارمان وګورم. نن به دغه ارمان تاسو سره شریک کم، هغه خبرې چې ما په غزل کې راخیستې وي. نو غزل داسې پیلېږي، هیله ده چې ستاسو خوښ شي. وخت به راځي چې خلک یو بل ته ګلونه نیسي. وخت به راځي چې خلک یو بل ته ګلونه نیسي. ګلرنګ ساقي به ملا جان ته هم جامونه نیسي. د سبا ورځې افغانان به ښایي نه وي داسې. د سبا ورځې افغانان به ښایي نه وي داسې. دا نن چې ګورې دوی یو بل ته ګریوانونه نیسي. د قافلې د سر سړی به وخت په خپله ټاکي. د قافلې د سر سړی به وخت په خپله ټاکي. هغه ساروان دی چې تورتم کې مشالونه نیسي. زړه مې توفه کې یار له ورکړو، اوس یې دا حالت دی. زړه مې توفه کې یار له ورکړو، اوس یې دا حالت دی. لکه کباب ته چې څوک لاندې سره ورونه نیسي. ډېر به پښیمانه وي خو وخت به ترې الوت کړی وي. ډېر به پښیمانه وي خو وخت به ترې الوت کړی وي. بدرنګ وګړي خامخا به خپل سرونه نیسي. وخت به راځي چې خلک یو بل ته ګلونه نیسي. ګلرنګ ساقي به ملا جان ته هم جامونه نیسي. د داسې وخت په هیله چې هر څه آرام وي او ټول افغانان یو بل ګریوانونه نه بلکې یو بل ته ګلونه ونیسي. مننه.